السلام علیکم خوږو دوستانو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړې. خوږو دوستانو مونږ څنګه کولی شو چې د یو چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورو؟ آیا خوږو دوستانو دغسې کوم ټریک یا سیټینګ شته دی چې تاسو په خپل موبایل کې وکړئ او د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورئ؟ بالکل شته دی خوږو دوستانو. په دې ویډیو کې زه تاسو سره مکمله طریقه شریکوم، خو مهرباني وکړئ خوږو دوستانو که چیرې تاسو زمونږ چینل ته نوي یاستئ نو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو چې تاسو ته همدغسې نورې زبردست او معلوماتي ویډیوګانې مونږ جوړې کړو. او د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی خوږو دوستانو. که څه نظر، ستونزه یا مشکل ولرئ لاندې کمنټ برخه کې مونږ ته خپل کمنټ راکړئ او ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. نور نو ستاسو وخت نه نیسم خوږو دوستانو، ورځم د موبایل سکرین ته او ټوله طریقې تاسو سره شریکوم. ډیر سمپل به خوږو دوستانو تاسو راشئ خپل د موبایل ډایل پټ به داسې راخلاص کړئ او دلته به تاسو ولیکئ سټار، بیا هم سټار یعنی ډبل سټار به ولیکئ، شپږ به ولیکئ، اووه به ولیکئ، بیا به سټار ولیکئ. دغه طریقه به خوږو دوستانو تاسو د هغه چا په موبایل کې کوئ د کوم چا د موبایل خبرې چې غواړئ په خپل موبایل کې واورئ. نو دا کوډ به د هغې کس په موبایل کې ولیکئ، خو دلته به تاسو خپل نمبر ولګوئ. داسې وګورئ خوږو دوستانو، داسې خپل نمبر هم چې ولګولو له دې نه وروسته به هیش ولیکئ او اوکې به یې کوئ. کله چې خوږو دوستانو دغه کوډ د هغه کس په موبایل کې وشي، چې کله هم خوږو دوستانو هماغه کس ته زنګ یا رنګ راځي او هغه یې نه اوکې کوي یا مصروفه وي یا بل څه مشکل ولري، نو خوږو دوستانو د هغې کس نه به هغه رنګ کټ کیږي او زنګ به تاسو ته راځي. تاسو به یې اوکې کوئ او د هغه کس ټولې خبرې به اورئ. خو تاسو نه خوږو دوستانو هیله دا ده چې د دې کوډ نه به تاسو غلطه ګټه نه اخلئ. دا کوډ هم چې د هغه کس په موبایل کې ولیکو، له دې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو دغه ډایل ته راشئ او دا به ډایل کړئ او دا کوډ به هلته کې اپلای شي. خوږو دوستانو که چیرته تاسو بیا وغواړئ چې دغه کوډ کینسل کړئ یا هغه موبایل نه یې ډیلیټ کړئ، نو تاسو به خوږو دوستانو ډبل هیش ولیکئ، بیا به شپږ اووه ولیکئ، بیا به هیش ولیکئ، بیا به داسې اوکې کړئ. د اوکې نه وروسته خوږو دوستانو دغه سیټینګ به د هغه کس د موبایل نه ډیلیټ شي یا به پاک شي یا به ایریس شي. نو هغې نه وروسته به خوږو دوستانو د هغې کس د موبایل زنګ تاسو ته نه راځي. نو دغه یو اسانه سمپل ټریک خوږو دوستانو چې ما تاسو سره شریک کې. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به هم څه زده کړي وي. بیا هم که چیرې زموږ چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ خوږو دوستانو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت، الله پامان.